ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مسلمان لپکار دی چی دی ار وقت کے د خپل ربنا غافل نی اول ار وقت کی یادی او کد سو وقت کے ځان د الله نه غافل کا اول ير کا نو دا بدبخت مسلمان دی دا نیک بخت مسلمان نه دی. په انسانانو کې چې چوک چا سره ښېګړه کوي نو خلق د هغه ښېګړې والا قدر کوي، عزت یې کوي او خیال یې ساتي. هلکه وایي دا زما محسن دی، ما سره ښه کوي، زه به هم ده سره ښه کوم، خفه کوم به یې نه. محسن څوک نه خفه کوي. او چې څوک چا سره ښېګړه کوي، څوک د چا محسني او دی بیام خفه کوي، نو زمونږ پښتانه څه وایي؟ مړه وایي د انسانیت په لاره نه دی تللی، دی انسان نه دی. که دی انسان وي او په ده کې انسانیت وي نو دا فلانکې ورسره ښه کوي او دی ورسره بد کوي. ګوره یو سپي چې خلک سپي ته هغه ډوډۍ ورغورځوي چې هغه د ده نه فالتو وي، فالتو ډوډۍ ورته غورځوي. هغه ترکاري ورته ورغورځوي چې کومه ترکاري د ده نه فضول او فالتو شي اوله ورکوي، او داسې د عزت په شکل ډوډۍ هم نه ورکوي، ورته یو طرف ته وروغورځوي او څومره یې رټي کورې شه چخې شه چې معمولي غوندې غلطي کوي لرګې ورپسې راوالي، په کاڼې ولي په خښتې ولي، او چې لږه غلطي کوي چوکه ورته ونیسي. لیکن هغه سپی د هغه خپل مالک چې ښه ډوډۍ ورکوي، هغه بېکاره ډوډۍ ورکوي او بېکاره ترکاري ورکوي او شړي یې رټي اکثر دروازه ورته بنده کي، خو هغه سپی د هغه خپل مالک در نه پرېږدي، د هغه خپل مالک کور نه پرېږدي، واپس راځي هغه خپل مالک کره پتری کې سملي، د هغه لرګو لاندې شپه کوي او هغه ځای کې سملي چې هغه ګنده ځای وي، خو هغه سپی د هغه خپل مالک احسان نه یېروي، د هغه خپل مالک په هغې کې هم سوکی کوي. که د شپې ډوډۍ ورنه کي او دې دروازې له د مالک دروازې له غل راغی یا بل څوک راغی، د هغه سپی ټوله شپه ویښه تېروي، خو د هغه خپل مالک د کور سوکی کوي، غل پسې منډه وي او غپار کوي که نه کوي؟ پناره نه دی. دا نه وایي چې تا خو ماله نن ډوډۍ نه ده راکړې، نن زه ستا د کور سوکی نه کوم، د غل پیشه او ته پیشه. دا نه وایي. دا نه وایي چې نن خو تا ماله خرابه ترکاري راکړې ده. دا نه وایي چې تا خو نن زه ډبولیم والم دی. سپی چرته هم دا نه وایي چې تا خو زه نن شړلیم، نن دې سوکی نه کوم. هغه سپی چې دا په چوکۍ والی دی او ډبولې دی او ډوډۍ هم نه ده ورکړې، خوراک هم نه دی ورکړې، 15 منټه پس 3 منټه پس په دغه لاره که څوک تېرېږي دی ورپسې غاپي، هسې نه زما د مالک دې کور ته څوک را نه شي او غلا تې ونه کي او د دې نه څوک روانې ونه کي.
نو سپی سره خلق دا پوټینې ښېګړه کوي او بیا هم دی د خپل مالک احسان فراموش نه دی. مونږ سره الله څونه احسانات کړي دي. مونږ له ژوند دی را کړی دی، مونږ له مال را کړی دی، مونږ له عزت را کړی دی، مونږ له روغ صحت را کړی دی او ښکلې سترګې او ایمان یې را کړی دی. نو مونږ چې د خدای نه احسان فراموش شو مونږ د الله او مونږ خدای یېر که، نو دا هم مونږ انسانیت په لار به نه یوتلی. انسان چې انساني دی به د خپل الله یېره نه کوي، دی به خپل خدای نه یېروي. او قرآن شریف کې الله ډېر په مینه وایي یا ایها الذین آمنو، دا ډېر د مینې لفظ دی، د محبت لفظ دی. ای د ایمان خاوندانو، دا د خدای د انسان سره د مینې لفظ. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا مال او بچی ما در کړي دي، پام کوه چې دا مال او بچی دې زما د ذکر نه غافل نه کی. هسې نه چې د دې مال د وجې ما پرېږدی، ما درکه او مینه مې ورسره دله پیدا کړه، هسې نه ما پرې نه دی. ګورئ، ما نه دی غافل نه کی. دا بچی دله ما در کړي دي، ما دا نعمت درکه، هسې نه چې دا بچی دي زما د یاد ده غافل نه کی. او که داسې دې وکړل، ومن یفعل ذلک، که چا دا کار وکړه، ما مال ورکه او بچی ورکړل او د ټول وخت د هغه خپل مال او بچو په سوکۍ کې او په مینه کې تیر که او زه یې هېر کړم، نه ما ته ودرېږي او نه ما یادی او ما سره دشمني کوي، فاولئک هم الخاسرون. نو زما څه نشي کولی، تاوان او زیان خپل دی. الله به څوک که درېرم د خدای مخالفت وکړي او د الله دشمني وکړي، قسم دی که د الله څه کولی شي.